بسم الله الرحمن الرحیم. را به شو نوی درس ته د فایل منیو مکمل خلاصه سوه. یو د آپشن برخه یې پاتې ده. د آپشن برخه یې په اخر کې به انشاءالله ولولو. په دغه کې ډېرې زیاتې خبرې دي په دې خاطر چې تاسو ورسره بلد نه یاست. تاسو دا نور مخکیني درسونه وګورئ او د آپشن برخه به په اخر کې تاسو ته تشریح کړم. نن غواړم چې د کویک اکسس ټول بار برخه، د کپشن بټن برخه او د سټرس بار برخه تاسو ته تشریح کړم. تاسو به راشئ اول د کویک اکسس ټول بار، دلته نوم هم کتلی شئ چې کویک اکسس ټول بار برخه ده. اول دلته وینئ چې سیو. په اول کې ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې سیو کار نه کوي. اول به سیوس چې بالغه تاسو کولی شئ چې یو فایل سیو کړئ. زه به راشم دا د ډیسکټاپ په مخې د کابل په نامه سیو کړم. دا اوس سیو سو. کله چې زه اوس دلته تغییرات راولم بیا وروسته له دغه کولی شم چې کلیک وکړم او دا ځای زما لپاره سیف شي. زه لیکم کابل از کاپیټل اف افغانستان. تاسو که اوس غواړئ چې دا سیف شي راشئ دغه ځای کې کلیک وکړئ، دا به تاسو لپاره سیف شي. که له دې ځای څخه نه غواړئ چې وشي راشئ دلته دا کلیک کړئ. که بله لارې غواړئ اسانه لاره هغه ته شارټ کټ وایي. صحیح ده، شارټ کټ. تاسو به راشئ یو نوی سلاید به زه واخلم. بل لارې څه شی ده؟ شارټ کټ، یو اسانه لاره. تاسو به راسئ وینئ دلته چې څه شی لیکل کېږي، کنټرول اس. که غواړئ چې سیف شي کولی شئ چې دا ځای هم ووهئ، کولی شئ چې کنټرول اس هم ووهئ، دا تاسو لپاره سیفېږي. او کولی شئ چې له هټکي څخه هم استفاده وکړئ. ما تاسو ته مخکې هم هټکي باره کې ویلي وو. کولی شئ چې آلت ووهئ د کمپیوټر څخه، فقط یو آلت ووهئ. که یو ووهئ څه شی کېږي؟ سیف کېږي. که دوه ووهئ انډو کېږي، که درې ووهئ ریډو کېږي او داسې همداسې نور. صحیح ده، دا څه شی و دی هټکي. آلت ووهئ نور هر څه شی چې لیکلي همغه ووهئ، همغه ځای تاسو ته راځي. دا وه د سیف برخه. راباسو انډو ته. انډو څه شی کوي؟ کله چې تاسو یو کار ترسره کوئ او غواړئ چې بیرته هغه کار تاسو لپاره وشي، تاسو به انډو ووهئ. زه کابل از کاپیټل اف به کوم. صحیح ده، کله چې زه انډو ووهم دا ځای به ما لپاره بیرته راشي. د شارټ کټ څه شی دی؟ کنټرول زیډ. تاسو کنټرول زیډ ووهئ او دا کار به ترسره شي. او که غواړئ چې دا کار مخکینی کار بیا ترسره شي راسئ ریډ ووهئ. او کولی شئ چې دا کار د کنټرول وای له طریقه هم وکړئ. کنټرول وای ووهئ دا کار به ترسره شي. بیرته به راسئ ریډو ته، انډو ته. کله چې تاسو انډو ووهئ بیرته به مخکینی برخه راشي. بل سلاید شو برخه ده چې کله چې تاسو په دې کلیک وکړئ دا سلایډونه به مکمل صفحې تاسو ته ښکاري چې دا ډېر ډیزاینونه نور هم لري چې دا به په انشاءالله نور درسو کې تشریح کیږي. بل کویک اکسس ټول بار کې کولی شئ چې تاسو له دې ځای څخه نور شیان هم مثلا اوپن نیو دا شیان هم اضافه کړئ. فقط کلیک وکړئ تاسو وینئ چې دلته نیو هم اضافه شو. بل د کپشن بټن برخه ده. کپشن بټن کې تاسو وینئ چې اول دا برخه ده آټو هاید ریبون. دغه برخه ته د منیوګانې چې دي دا ریبون ده. کله چې تاسو غواړئ چې دا ریبونونه خپل اتومات بند شي تاسو ځای کلیک کړئ. تاسو وینئ چې ریبون مکمل بند شو. شو ټابس. تاسو وینئ چې هغه منیوګانې ټولې ښکارېږي. کله چې تاسو بیا راشئ شو ټابس ان کامنټس مکمل عام به منیو ښکارېږي، عام لاندیني معلومات ټول مکمل ډول ښکارېږي. صحیح، تاسو وینئ چې دا برخه راغله. بل څه شی دی دلته؟ بل په دې برخه کې دا خو مو وویلو. بل د مینیمایز برخه ده. کله چې کلیک کړئ دا صفحه مینیمایز کېږي، بندېږي نه، فریم کې پاتې کېږي. دا مینیمایز مکسیمایز ده. کله چې ووهئ دا صفحه کوچنۍ کېږي، کله چې دویم ځل یې ووهئ غټېږي. بل دا څه شی دی؟ دا د بندولو ده چې مکمل ډول پاورپوینټ پروګرام بندوي. کله چې دا کلیک کړم د صفحه به ما لپاره بنده شي. دا بندوي خو دلته فریم کې پاتې کېږي. او کله چې دا ووهئ د صفحه به مکمل ډول بنده شي. بل به سټیټس بار ته راسو. سټیټس بار کې دلته تاسو وینئ سلاید 1 اف 2. دا په دې معنی چې زه اوس په اول سلاید کې یم. کله چې دویم ته راسم لیکل کېږي چې 2 اف 2 په دویم کې یم. دا څه شی دی؟ دا که سپیلنګ له څه شی ایرر دي تاسو هغه غلطي چک کوئ.
بل دا لنګویج ده چې کوم لنګویج باندې یا کومه ژبه باندې د خط لیکل شوی ده. صحیح ده. بل نوټ برخه ده، کله چې تاسو معلومات په سلاید کې نه ځایږي تاسو راشئ نوټس کلیک وکړئ، تاسو ته د نوټ برخه راشي، کوم معلومات چې تاسو غواړئ کولی شئ چې دلته یې ولیکئ او هغه به د سلاید برخه نه وي او هغه جلا په نوټ شکل به ذخیره کېږي. کامنټس دی، کله چې تاسو غواړئ د یو سلاید په باره کې یا د یو موضوع په باره کې یو نظر ورکړئ، تاسو کولی شئ چې یو نظر ورکړئ او خپل نظر مو ولیکئ. صحیح ده. کولی شئ چې دا پاک هم کړئ، نور کمنټونه هم ورکړئ. تاسو کولی شئ چې د هر چا په سلایډو باندې کمنټ ورکړئ. بل دا وینئ چې دا نارمل ویو ده، دا په ویو برخه کې هم شته. بل دا څه شی دی؟ سلایډ سورټر ده. سلایډ سورټر د دې په خاطر ده کله چې ډېر زیات سلایډونه ولرو موږ غواړو چې په اسانۍ سره هغه ترتیب کړو، بیا له دې څخه استفاده کوو. زه غواړم چې مثال هر څومره زیات سلایډونه چې وي ډېر په اسانۍ سره یې کولی شم چې ترتیب یې کړم. بل ریډینګ ویو ده، داسې یو حالت کې موږ ته ښکاري لکه په ورډ پروګرام کې وایي چې موږ غواړو چې یو سلایډ یا درس ولولو. دلته نور خبرې هم دي چې دا به انشاءالله په نور درسو کې تشریح کېږي. بل سلایډ شو ده، دا هم هماغه سلایډ شو ده کوم چې دلته اوسئ ده. F15 ته هم که ووهئ سلایډ شو خپل اتومات ډول شروع کېږي. زه به بیا سلایډ شو ووهم، سلایډ شو شروع شو، راشم اینډ شو ته. بل څه شی دی په دې باندې موږ کولی شو چې د اندازه یې کمه او زیاته کړو. صحیح ده. تاسو وینئ اول به زه نارمل ویو ته راولم، بیا اندازه یې کمه او زیات کولی شم. صحیح ده. کله چې اندازه یې تاسو څخه ګډوډه شوه تاسو راسئ فیټ سلایډ ټو کرنټ وینډو انتخاب کړئ او دا به صفحې سره عیار شي. دا و نننی درس. که کوم سوال و له ما څخه یې پوښتنه وکړئ. له توجه نه مو مننه.